ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب بیمار یم یا پریشانه یم یا روزګار نسته یا کار مې پر مخ نه ځي او پریشانیانې دي، مصیبتونه دي، مشکلات دي، فلانکی حاجت لرم، کومه وظیفه وکم، څنګه وکم، څنګه نه وکم. ګوره محترمو، اول وار چې موږ تاسو سوچ وکړو، فکر وکړو چې موږ قرآن یې څه ووایو، د قرآن طرف ته څه ورته متوجه سو چې قرآن څه وایي دې باره کې، چې څه وخت پر انسان باندې، پر مسلمان باندې مشکلات راسي، پریشانۍ پر راسي او کار روزګار پر مخ نه ځي، د دې په باره کې قرآن څه وایي باید چې موږ قرآن اول وار وګورو. ځکه اول قرآن دی، بیا احادیث دی، بیا دغه بعد بیا که چیرې وظایف چا وویلې. قرآن دا وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. په دې آیات مبارک کې الله تعالی فرمایي چې ای مؤمنانو زما څخه مدد وغواړئ، هم زما څخه مدد وغواړئ مؤمنانو په څه؟ د چه په ذریعه سره؟ بالصبر والصلاة، د صبر او د لمانځه په ذریعه سره. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په څه وخت پریشانه سو یا به کله یو مشکل ورته پیښ سو یا به کله پریشانه سو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسجد ته ولاړی، 2 رکعاته صلات حاجت به وکړ. د صحابه به دا عملو چې هر مشکل به چې هر حاجت به په 2 رکعاته صلات حاجت به په لمانځه سره به دوی هغه مشکلات الله تعالی به دوی حل کول. او دویم شی الله تعالی فرمایلی دی چې صبر. نو 2 شان الله تعالی د مؤمن هتیار یشته دي، د مؤمن اسلحه چې دا هغه 2 شان دي چې په هغه سره مؤمن د تمام مشکلات مقابله کولای شي. هغه چې دی صبر، صلات، صبر او المنځ. دا ویډیو د ثواب په نت باندې مخ ته د سر